ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه یم ستاسو قربا وجاهت سبحان. تاسو ګورئ چمکني ټي وي پروګرام دی الیکشن هاور. په الیکشن هاور کې چې نن کوم مېلمانه دي هغه د حاجی احسان الله خان دا پینل ندي مرګ محمد سعید د وی سی تی چوا ګجر مراباد نه د جن نصیب لپاره او د چمکني ترینا مون سره کې مولا عرف پپو د جن نصیب لپاره نازل امیدواران دي او سره حاجی احسان الله خان چمکني دا سره موجود دي. السلام علیکم. سلام خیر راغلی. تاسو ټول مرګو ته مون هر کړی وي. والله خوشاله کاروان شي. حاجی صاحب دا راته وایي چې الیکشن تیاری نه اساس څنګه روانې دي؟ ډیره مهرباني تاسو راغلی مونږ لم ټایم راکو د الله فضل دی مونږ भरपूर تیاریان دي زموږ چې څومره ویلیج کونسل دي پاغي باندې زموږ مرګري ولاړ دي عمر آباد چمکني 1 چمکني 2 چمکني 3 پاغي ټول باندې زم کینډیډیټ ولاړ دي او خو भरपूर مونږ په ډور ټو ډور کمپاین کړی دی مونږ ځان ځان ملاقاتونه کوو زموږ جلسې روانې دي نو ان شاء الله خبر پور تیاری ده زموږ جی. ملک سعید بھائی دا راته وایي چې تاسو لخته پاک موقع درکا نو تاسو ټول نه اول تاسو په علاقې کې کم مېرومیانې دي چې تاسو به هغه حل کوئ. اعوذ بالله من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم. چمکني ټي شکریا ادا کوم چې موږ له دې عزت را کوټه مې راک زموږ وی سي کې مېرومیانې دادي چې زموږ د ګیس مسله ده د بجلی مسله ده لار کوسو مسله ده نو ان شاء الله الرحمن خپل مشران ته موږ دا وایو چې موږ له مسلې حل کړي. پپو بھائی تاسو هم دا کوېسچن دی چې تاسو له الله پاک موقع درکا نو تاسو ټونه مخکې به تاسو داسې کم کار دی چې تاسو به هغه کوئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ کلی کې خو شکر الحمدلله چې ډېر کارونه سر ته رسېدلي دي شوي هم دي او کېږي او زموږ ته ډېره غټه مسله د نکاسۍ ده که موږ له الله تعالی موقع راکړه نو موږ به دې کې منډه کوو چې د نکاسۍ څه پروګرام جوړ کړو. حاجي صاحب دا راته وایي چې ستاسو منشور څه دی؟ ډېر ښه سوال مو کو ما د خپل د پینلو دپاره د کم چې زموږ یو سی د اوس هغې کې 4 وی سیز دي چې هغې کې عمر آباد دی 1 2 3 چمکني دی که نه هغې لپاره ما خپل یو علاقایي سطح باندې منشور جوړ کړی دی هغه په 7 سیزونو باندې مشتمل دی. لومړنۍ خبره هغې کې دا ده چې انشاءالله زموږ د ملګري چې منتخب شي نو د دوی اختیار د فنډونو به دوی سره نه وي. ویلیج کونسل په سطح باندې موږ کمیټیانې جوړو چې هغې کې به موږ سیده مشران دغه محلو ناخلو او هغوی به دغه فن فیصله کوي چې وایي دا فن موږ چېرته ولګوو لکه په صفایي ولګوو په سړک کې ولګوو په کوڅه باندې ولګوو. لومړۍ خبره دا ده. دویمه خبره د منشور زموږ دغه ده چې موږ د صفایي یو بهترین نظام راولو. آیا هغه موږ خپل علاقې ته په کومه طریقه باندې راولو؟ زموږ د علاقه کې WSSP هم روانه ده. د هغې نه علاوه که د ناظمانو په سطح وي نو دوی به یو مخصوص فنډ خپل صفایانو ته وباسي چې هغې کې بیا د لښتو صفایي د لارو صفایي دا زموږ د منشور دویمه حصه ده. دریم پکې زه دا ده چې د وی سي په سطح باندې به موږ یو کمیټي جوړو چې هغې کې به زموږ د سپینګیري شامل وي چې لکه دا غیر اخلاقي دا کم محفلې چې کېږي مطلب د ودونو کې د هغه هجړاګان وغیره لا د تماشې رغه دا څیزونه لا د هوایي ډزې چې په دې باندې هغوی کنټرول ساتي ښه په مینه باندې د خپل خلک پوهوي او دې څیزونه موږ د خپله معاشره بچو ساتو. څلورم رغه په زموږ په منشور کې دا شامل دی چې د ځوانانو په معاشره کې ډېر یو اهم کردار وي. هر 6 میاشتې پس په زموږ د ویلیج کونسل ناظمان ځوانانو له یو فن مختص کوي چې په هغې کې به هغې دپاره موږ د یو سپورټ فیسټیول انعقاد کوو چې هغې کې به هر یو لوبغاړي په خپلو لوبو کې حصه اخلي. په هغې سره بیا پنځم موږ د خپل زنانو دپاره دا یو خواهش لرو چې په هر ویلیج کونسل کې زموږ یو دستکاري سنټر وي چې په هغې کې هر قسمه فیسیلیټیز هغوی ته میلاویږي هغې کې هغوی زموږ میندې خویندې هنر زده کړي او معاشره کې خپل یو باعزته روزګار او خپل یو باعزته کردار ادا کړي. په 6 نمبر باندې زما د منشور حصه دا ده چې موږ د خپل ماشومان چې کوم په دې لارو کوڅو کې ګرځي د غریبۍ د وجې نه والدین په هغوی باندې سبق نشي ویلی زموږ د حکومت نه طرف نه زموږ تعلیم فری دی خو که هغوی ته معمولي څه داسې مسله چې وایي د بیګ مسله د پنسن کاپي کتابونه نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې زموږ د ویلیج کونسل ناظمان هغوی سره په دې کې ښه پوره مدد وکړي او ماشومان موږ سکولونو ته راولو په هغوی باندې خپل سبق ووایي او یو ښه کردار زموږ په معاشره کې ادا کړي. 1 نمبر چې زموږ خپل کم زمینداران رونه چې دي چې کم کسان دي موږ سره کم کسان کونسلرز وي چې هغوی ته دومره فنډ میلاویږي که زموږ د حکومت په سطح باندې
د زمیندارانو ته کم یو پیکیج اعلان کیږي چې دوی پکې خپل کردار ادا کوي او د هغوی نه د هغوی حق هغوی ته وروړي او یو ښه طریقې سره زمونږ د کم زمیندارونه دي هغوی په دې معاشره کې خپل کردار ادا کړي. دا یو داسې منشور دی چې دا د علاقې او د ویلیج کونسل سره تعلق لري. ولې چې دا جنرال الیکشن نه دی چې دوی به موږ له کومه قانون سازي کوي دا هغه کوي. لاندې د علاقې په سطح باندې چې کوم مسایل دي نو موږ کوشش کوو چې موږ په دې خپل نکاتو کې دا ټول مسایل حل کړو او په معاشره کې موږ یو خپل مثبت کردار ادا کړو. اجي صاحب موږ اکثر غتلی دي په الیکشن کې چې خلک جنگ جګړه کې خپل تعلقات خرابوي. په دې اړه ماته څه ویل غواړئ؟ دا کار د روزانه نه دا الیکشن دی دا د ذاتیات نه دي کنه چې موږ په دې کې جنگ جګړه وکړو. موږ لا ورولي په کار د ورولي ماحول په کار دی نو چې څومره موږ دې سيزونو نه ځان وساتو بس موږ له په کار دی خو په مینه باندې خپل الیکشن کو خو په خوشحالي باندې ولې الیکشن به تیر شي او زموږ وروليانې به بیا وي. نو زما خپل ورونو ته چې کم څومره الیکشن ته ولاړ دي هغه ته مې دا خواسته چې خپ په مینه باندې الیکشن کوي جنگ جګړو نه نظام پکې وساتي. اجي صاحب تاسو خپل وټرانو ته څه ویل غواړئ؟ وټرانو ته خو زه دا خواست کوم چې ګرانو کلیوالو زمونږ وټرانو موږ سره مینه وکړي. زمونږ څلور واړو ویلیج کونسل نه چې کم مرګري ولاړ دي د هغوی ګمله نښه ده. ورسره چې په پینلو کې کم کسان ولاړ دي هغه ډور ټو ډور کمپین هم کوي نو هغوی به هم تاسو ته خپلې نښې راورسوي. لکه د یو زمونږ ویلیج کونسل د بازار ګړۍ نه چې ولاړ دي هغې کې زمونږ د یوت د هغوی سکوټر نښه ده او ورسره زمونږ زنانه ولاړه د بچیانو کور نه نو هغوی پرس نښه ده. نور ویلیج کونسلو کې چې کم یو څه نښې دي نو انشاءالله هغه به هم هغوی ته ډور ټو ډور رسي. نو زه تاسو نه دا خواست کوم چې زمونږ د ملګري زموږ د پینل کامیابي کوي. انشاءالله مخکې مو ستاسو خدمت کړی دی اوس هم ستاسو خادم ستاسو ورور ستاسو خدمت به کوو. موږ له موقع راکوي انشاءالله تاسو به موږ نه مایوسه نه یې انشاءالله. څو ټولو مینوانو شکریا ادا کوو. ګرانو مینوالو دا زموږ نننی پروګرام او تر نوي پروګرام په تاسو اجازه غواړو د الله په امان.